هیوادوال اوس راغلو دغه ځوانانو ترڅنګ چې دغه ځوانان تاسو وینئ دا د ښار نه راغلي د هسکې مینې ولسوالۍ د شابو ساحې ته چې دلته یعنې دغه پول او دغه کومې منظرې چې تاسو وینئ دلته نږدې غرونه مخکې دلته امنیت نه و. زه د ځوان څخه پوښتنه کوم چې تاسو دلته راغلې یعنې ته موږ ته ځان د هیوادوال ته ځان. السلام علیکم، نوم مې خیرالله ده، د ننګرهار اوسېدونکی یم د سود ولسوالۍ. او بس تېره ورځ د ماماګان راغلي، پوښتنه مو کړه د چکر ځای ښایسته ځای ده او منم پکې شته، هغې له خاطره موږ هم راغلو. یعنې دغه ساحه دې خوښه شوه دغه کومو ساحو ته چې ته راغلی د هسکې مینې ولسوالۍ؟ ډېره زیاته داسې فکر کوم لکه پنجشیر کې چې ګرځم داسې یو احساس کوم. او هوا هم ښایسته ده، یعنې اوبه هم ډېرې صفا او هوا هم ډېره ښایسته مزناکه هوا ده. بیخي ښه سار صاحب بیخي هغه غونډه دي، خدای وکړي چې نور هم عموماً ناست ده هیوادوال به غونډه راځي، چکر به وهي. اوس خو دلته یعنې مخکې خو دې نه مخکې جنګ جګړې اوس خو امن ناغلی انشاءالله د لرې ولسوالیو د نګران تر کونړه پورې او لغمانه پورې دلته سیلبین ناغلي خپلې میلې کوي د چکرو دپاره هیوادوالو. دغه ځوانان وایي چې موږ هم خوشحاله شو دلته راغلو دغه د هسکې مینې ولسوالۍ شابلو ساحې ته د دې هوا او دغه کوم دغه چې اوبه یعنې دا هم ډېرې خوښې د میلې لپاره راغلي ځوانان پکې خوشحاله دي هیوادوالو. خدای دې وکړي چې تل لپاره یعنې په غونډ افغانستان کې امن پاتې وي. ډېره زیاته مننه تاسو له خپرونې نه. مننه تا نه مرور جانه چې موږ سره دې مرکب. का अमेरिका दा नॉर्वे का अफ्रीका दा ऑस्ट्रेलिया दा का मॉस्को दा कदा चेक स्लोवाकिया दा कनाडा का अमेरिका दा नॉर्वे का अफ्रीका दा ऑस्ट्रेलिया दा का मॉस्को दा कदा चेक स्लोवाकिया दा टूलू गेशा पसोरे टूलुगे शपसोहार अंधार तो हम लغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا